طالبان بې سواده دي. پاکستان مجبور دی یو جوړجاړی وکړي. درنو مینوالو السلام علیکم. امرالله صالح د جمهوری ریاست راتلونکو ټاکنو کې د جمهور رئیس اشرف غني کاندید معاون دی. د چهارشنبې په ورځ د جون په 8مه یې د آشنا تلویزیون سره په یو هر اړخیزه مرکه کې د افغانستان په مقابل کې د پاکستان سیاستونه ناکام او نه بدلیدونکي وبلل. صالح په دې باور دی چې پاکستان د طالبانو په څیر وسلوالو ډلو په ذریعه په افغانستان کې خپلې ګټې ساتل غواړي. امرالله صالح چې تل د افغانستان په ناامني کې د پاکستان استخبارات او حکومتونه ملامت ګڼي. په دې تازه څرګندونو کې ویلي دي چې دا ځل اسلام آباد ته د جمهور رئیس غني په سفر کې افغانان او نړیواله ټولنه دې ته ګوري چې پاکستان په خپلو ژمنو څومره عمل کوي. ښاغلي صالح طالبان بې سواده بللي او وایي لسګونه زره تحصیل کړي ځوانان نسل په افغانستان کې د طالبانو په افکارو ژوند نه زغمي او طالبان باید درک کړي چې د سیاسي بهیر له لارې د افغانستان د جمهوریت نظام د ټینګښت لپاره مبارزه کې شریک شي. صالح په دې خبرو کې د ډیورنډ پر کرښه جلا شوې سیمې د پاکستان لخوا غصب شوې یادوي او وایي چې 100 کاله نور هم پاکستان د ډیورنډ پورې غاړې صاحب په اختیار کې ولري خو ملکیت به د افغانانو وي ځکه چې افغانستان یې کواله لري. ښاغلي صالح هیله څرګنده کړه چې سوله حتمي ده او طالبان ته ښه فرصت مساعد شوی دی چې د جګړې پر ځای د خبرو له لارې ورور وژنې ته خاتمه ورکړي او د افغانستان د دولت سره مخامخ خبرو ته کښیني.